دا کائنات دومره لوی دی که چیرې یو انسان ورته پوره ژوند هم ورکړي د کائناتو د مطالعه لپاره نو بیا به هم بسنه ونه کړي. په دې پراخو کائناتو کې دومره عجیب او غریب شیان شتون لري که چیرې په انسان فکر وکړي نو د انسان د عقل طاقت به پرې پای ته ورسیږي. دا کائنات دومره لوی دی چې زموږ د عقل څخه هم ډیر پورته دی. که موږ هر څومره فکر وکړو نو بیا به هم زموږ توان او وس ونه رسیږي چې په دې کائناتو کې څومره عجیب شیان او څومره پټ رازونه موجود دي. کتونکو زموږ په دې کائناتو کې یعنی په فضا کې د 2 میلیارډو څخه هم زیات ګلکسیان موجود دي. که زه یوازې د یو ګلکسي د تشریح کولو لپاره 1000 ویډیوګانې هم جوړې کړم بیا به هم د همدې یو ګلکسي مکمل بیان نشم کولی. موږ چې په کوم ګلکسي کې اوسېږو هغې ته ملکي وی ویل کیږي. په همدې ملکي وی کې زموږ سولر سیستم موجود دی او زموږ په سولر سیستم کې دا وخت 8 سیارې دي چې ټول د لمر شاوخوا په یو ټاکلي مدار کې ګرځي. ټولې سیارې به درته نن نشم تشریح کولی. نننۍ ویډیو به یوازې د سولر سیستم تر ټولو عجیب او له نورو بیله سیاره یورانوس په اړه خبرې وکړو. د یورانوس سیاره زموږ د لمریز نظام نمبر سیاره ده. د ساینسپوهانو د ریسرچ له مخې دا ثابته شوې ده چې په یورانوس کې د الماسو باران کیږي. شاید تاسو به اوس فکر کوئ چې د یورانوس ټیکټ به اخیستل پکار وي، خو داسې فکر هیڅکله هم ونه کوئ، ځکه نن به زه تاسو ته د یورانوس د داسې ډارونکو او حیرانونکو رازونو په اړه ووایم چې په اورېدو به تاسو ورېږدئ او وریښتان به مو ودرېږي. نو ویډیو به ډېره پر زړه پورې وي، تر پایه راسره مل اوسئ. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړي درسره سبسکرایب او موږ درسره فالو هم کړئ. نو راځئ د ویډیو په طرف. کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ په سولر سیستم کې یعنی په لمریز نظام کې 8 سیارې دي. د ټولو څخه لمر ته تر ټولو نږدې سیاره مرکري ده او تر ټولو ډیره لرې د لمر څخه هغه د نیوټون سیاره ده. اوس د عادي انسان د عقل له مخې داسې ښکاري چې تر ټولو لوړه تودوخه به په مرکري کې وي ځکه چې تر ټولو لمر ته نږدې ده او تر ټولو یخه درجه به په نیپتون کې وي ځکه چې د لمر څخه تر ټولو لرې سیاره ده. خو دوستانو داسې بالکل نه ده. تر ټولو ګرمه سیاره د وینس سیاره ده چې د لمر 2 نمبر سیاره ده او تر ټولو یخ درجه بیا په یورانوس سیاره کې ده چې د لمر 1 نمبر سیاره ده. دا خبره به د ډیرو خلکو لپاره عجیبه وي خو حقیقت همدا دی. اوس که د یورانوس خبره وکړو، یورانوس د کائناتو په تاریخ کې لومړی سیاره ده چې د ټیلیسکوپ له لارې کشف شوه. په 1901 کال کې یو مشهور ستورپوه د ټیلیسکوپ له لارې اسمان ته وکتل. نو ناڅاپه د هغه نظر په یو داسې ستوري ولګېد چې لوی هم و او ډیر ابي هم ښکاره کېده. لومړی یې فکر وکړ چې دا به یو معمولي ستوری وي، خو چې بیا یې په ډیر دقت وکړ نو هغه ستوری نه و بلکې یوه سیاره وه. هغوی دې نوې سیارې ته د وخت په تلفظ سره یو نوم ورکړ چې وروسته د وخت په تېرېدو سره بدل شو او اوس ورته یورانوس وایي. یورانوس د جوپیټر او د سیټرن نه وروسته د لمریز نظام تر ټولو دریمه لویه سیاره ده. د یورانوس پلنوالی زموږ د ځمکې څخه څه د پاسه 4 چنده زیات دی او د اندازې له مخې که یورانوس له دننه څخه په بشپړ ډول تش وی نو هغې په داخل کې به 50 ځمکې ځایېدلې. د یورانوس هوا ډیره درنه او ژوره ده. څومره چې دننه ځو هماغومره ژورتیا ډیریږي. د یورانوس په هوا کې ډیر زیات فشار موجود دی. چیرې یو فضایي کښتۍ د یورانوس پر سطحه ښکته شي نو د یورانوس هوا د فشار له امله به فورا چاودنه وکړي. حتی د یورانوس له سطحې څخه د فضایي راکټ الوتل هم د یو فضایي کښتۍ لپاره ډیر سخت او خطرناک دي. همدا وجه ده چې تر اوسه هیڅ فضایي کښتۍ په یورانوس کې نه ده ښکته شوې چې دا کار ډیر خطرناک دی. اوس که د یورانوس د تودوخې په اړه خبرې وکړو نو ملګرو د یورانوس تودوخه -353 درجې فرانهایت ده چې دومره سخته سړه ده که انسان خپل لاس د یورانوس په هوا کې وغځوي نو سمدستي به لاس په هغه ځای کې یخ شي او د تیږې په شان به کلک شي. همدارنګه په لاس کې به دننه وینه ودرېږي او له امله به لاس مکمل پرې شي. که د یورانوس سیارې ته اوبه یوسو نو هغه اوبه په تیږې ډول بدل شي. او اوس که د یورانوس د موسمونو په اړه خبرې وکړو، ساینسپوهانو یو ډېر عجیب او حیرانونکی حقیقت موندلی دی. لکه څنګه چې زموږ په ځمکه کې یو کال 4 موسمونه لري، بیا په یورانوس کې یو موسم د 20 کلونو لپاره پاتې کیږي. زموږ ځمکه د لمر شاوخوا په یو کال کې یو ځل ګرځي، خو دوستانو یورانوس د لمر شاوخوا یو بشپړ مدار بشپړولو لپاره 4 کاله وخت نیسي. ټولې سیارې د لمر شاوخوا په یو ټاکلي لور کې ګرځي، خو د یورانوس د ګرځېدو لوری له نورو ټولو سیارو څخه جدا دی. زموږ ځمکه د لمر په نسبت یعنې لمر خواته 23 درجې کږه ده. خو دوستانو د یورانوس په اړه یو حیرانونکې خبره دا ده چې هغه د لمر په نسبت یعنې لمر ته 98 درجې کږه ده. ځکه ساینسپوهان باور لري چې زرګونه کاله مخکې د یورانوس سره یو لوی آسماني ډبرې ټکر کړی و چې له امله د یورانوس د ګرځېدو لوری بشپړ بدل شوی. دوستانو زموږ ځمکه یوازې یوه سپوږمۍ لري چې د ځمکې شاوخوا ګرځي، خو که د یورانوس په اړه خبره وکړو نو هغه 28 سپوږمۍ لري. د دغو سپوږمیو له جملې څخه یوه د میرانډا د سپوږمۍ په نامه ده چې د کائناتو تر ټولو عجیبه او حیرانوونکو سپوږمیو څخه ګڼل کیږي.
او دا داسې ښکاري لکه د دننه څخه چې بهر راوتلی وي. او دوستانو یورانوس نیلي رنګه ښکاري. اوس تر هغې حده چې د انسان عقل کار کوي، یو انسان فکر کوي چې یورانوس ډیره سړه ده، همدې لپاره دا نیلي رنګه ښکاري، خو داسې هیڅ نه ده. په یورانوس باندې ډیر طبیعي ګازونه شتون لري. دا ګازونه چې په یورانوس باندې شتون لري همدا د دې نیلي رنګ سبب ګرځي. یورانوس ډیر بدبویي هم لري ځکه چې د دې په اتموسفیر کې ډیر هایدروجن سلفاید موجود دی چې د خرابو هګیو په شان بوی کوي. دا بوی دومره قوي دی چې عادي انسان یې نشي زغملی، لکه څنګه چې د ویډیو په پیل کې ما هم ویلي وو چې په یورانوس باندې د الماسو باران کیږي. نو دا ځکه کیږي چې په یورانوس کې ډیر لوړ فشار شتون لري. له همدې امله هلته د باران پر ځای د اوبو پر ځای الماس غورځي. ځکه دوستانو اوبه یوازې په ځمکه کې شتون لري او د اوبو باران هم یوازې په ځمکه کې کیږي. نو په یورانوس کې یوازې الماس غورځي، خو هغه الماس تر دې دمه هیچا لاس ته نه دی رسېدلی ځکه چې د لوړ فشار له امله تر اوسه هلته هیڅوک نه دي تللي. او هلته ممکن الین یعنې نور مخلوقات هم وي، خو د دې په اړه هیڅوک هیڅ نشي ویلی ځکه تر اوسه هلته هیڅوک نه دي تللي او له همدې امله هیچاته معلومه نه ده چې هلته څه شته. نو دوستانو دا و د یورانوس په اړه ځینې عجیب او حیرانوونکي حقایق چې دا زموږ د لمریز نظام یوه کوچنۍ سیاره ده. زموږ په لمریز نظام کې یوازې یو لمر شته، خو که زه د زموږ د کهکشان په اړه وغږیږم یعنې د شیدو لارې ملکي وې په اړه، زموږ د شیدو لارې کهکشان یعنې د ملکي وې کهکشان کې شاوخوا 1.5 میلیارده په اندازه لمرونه شتون لري. نو یوازې تاسو له همدې شمیره کولی شئ چې پوه شئ چې زموږ کهکشان څومره لوی دی. انسان د دې لرې ځایونو په اړه ځان نشي خبرولی، حتی د انسان په فکر کې هم نشي راتللی. موږ نه پوهیږو چې په دې کائناتو کې به نور څه پټ وي چې انسان به هیڅکله هم تصور ونشي کولی. نو که چیرې تاسو غواړئ د قرآن کریم د ساینسي معجزو په اړه، د نړۍ د خطرناکو سیمو په اړه، د نړۍ د جالبو کره معلوماتو په اړه ځان خبر کړئ، نو موږ در سره سبسکرایب او فالو کړئ. تر بیا ښې چارې او د لوی الله په امان.